د خپلواکۍ جشن د افغانستان د خپلواکۍ د جشن ورځې رانږدې وې. د کابل جشن په نام و. هر چا دا هیله درلوده چې په دې جشن کې ګډون وکړي. 1350 کال و. زه تقریبا 13 کلن وم. ماما مې د خپلو تجارتي کارو لپاره کابل ته تلی. نو ماته یې وویل چې تا هم بیایم. ډیر خوشحاله سوم او تر اوسه مې کابل لیدلی هم نه و. په کابل کې وګرځېدو. د حضوري چمن پر شاوخوا د ګروپانو لاړونه ځړېدلي وه. په دې کال افغانستان وچکالي سخت ځپلی و. خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ وه. حکومت له دوستو هیوادونو او نړیوالو مؤسساتو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. ماښام کابل راډیو اعلان وکړ چې د افغانستان اقتصاد دا تقاضا نه کوي، نو موږ په جشنو کې اضافه پیسې خرڅ کړو. نو حکومت تصمیم ونیوی چې سږ کال په ټول افغانستان کې د جشن مراسم لغوه دي. زه چې په دې شیانو نه پوهېدم، جشن مې ارمان سو او بیرته کور ته را رهي سو. دا خاطره د ښاغلي حاجي عبدالظاهر څرک صاحب د 100 خاطرو تر عنوان لاندې د دې کتاب له یوې خاطرې څخه وه. قدرمن حاجي څرک صاحب د تقریبا نیمې پیړۍ څخه ایخوا دلته خپلې خاطرې راټولې کړي دي او په دې کتاب کې بیلابیل خاطرات دي. موږ به د لیکوال، ادبي فرهنګپال او ملي تاجر ښاغلي حاجي عبدالظاهر څرک صاحب سره د دوی د خاطراتو پر انګیزې او په ځانګړې توګه د دغسې خاطراتو پر ارزښت باندې خبرې وکړو. په پیل کې حاجي صاحب ډېره مننه، په خیر راسئ چې موږ ته مو وخت راکړئ. مننه ستاسو، مننه. سلامت اوسئ. تشکر. حاجي صاحب د خاطراتو فکر د پیله څخه څنګه در سره پیدا سو او هغه څه وخت و؟ خاطرات خو داسې وه چې یو خو دا دی چې زه دا ژوند مې ټوله په دې خپل داخل کې د وطن تېر شوی دی. مهاجرت مې نه دی کړی. نو طبعا په دې وطن کې خصوصا په 40 کال کې قسم واقعات تېرې شولې، جنګونه شول. دا ټول موږ د سر په سترګو ولیدله. نو یوه ورځ زه ناست وم، مرحوم محمد حلیم سلیمي چې د افغانستان یا د کندهار یو لیکوال هم و او فرهنګپال شخصیت دی، هغه راته وویل ته چې دلته ناست یو شی لیکې که نه لیکې؟ ما ورته درست خو ما دا شی نه دی لیکلی. دغه شیان لیکه، رقم واقعات چې وینې یو شی مې لیکه. بله ورځ استاد محمد وسم وتک د کابل څخه کراچي ته روان په کډه تلي. هم دغه د جنګونو د شورویانو د تجاوز وخت وې دا شپې. نو کوټې ته راوګرځېدی، خپل کارونه یې خلاص کړل، مجلس وسو. بیا یې راته وویل ول دغه کندهار چې دا څه خرابۍ وو، دا ویجاړۍ دي، د دغه عکسونه اخله. ول دغه خرابۍ پر دغه حال بیا نه پاتېږي. دا یو وخت تغیرات راځي او دا سمیږي. دغه اوسني عکسونه بیا یو وخت تاریخي ارزښت لري. مرحوم عبدالرحیم عتیب صاحب یو وخت ماته لیکلي وه زموږ خلک یا کندهاریان چندانې د حادثاتو او یا جریاناتو د ثبت عادت نه لري، واقعات نه لیکي. نو دا خبرو زه دې ته واصلم چې زه باید یو شی لیکمه. نو د هغه راسې مې بعضې یادښتونه اخیستله، بعضې واقعات مې لیکلي دي. اوسنی دا کتاب چې دی دا اکثره د حافظې په زور لیکل شوی دی. ولې ډېر بعضې د کوچنیوالي خاطرې دي، ما هغه وخت نه دي لیکلي، اوس مې دا لیکلي. کتاب کې خو خاطرې ډېرې خوندورې دي او په همطور نوي نسل ته به د ځان سره یو ډېر ښه پیغام ولري. تقریبا تاسې د تېرو وختونو ډېریو حالاتو ته ډېر ښه انعکاس په دې کې ورکړی دي. که زه د لوستونکو او په ځانګړې توګه د لیدونکو یوه دا پوښتنه حل کړم چې په دې کتاب کې څه ډول خاطرې ډېرې راخیستل سوي دي؟ آیا په دې کې د افغانستان هغه ویجاړ حالت ته ډېره کتنه سوې ده؟ په دې کې موږ د ځینو پرمختګونو ډېر خبرونه لرو چې هغه ستاسې د یاداشت په شکل اوس تاسې سره پرتې دي؟ والله ما نو داسې تفکیک ما نه دي کړی. ما ته چې په اصطلاح د عوام په خوله راغلي هغه مې لیکلي دي. خو یو شی چې ما مد نظر نیولی دی هغه دا دی چې چا توهین نه دی پکې شوی. بعضې مسایل چې حساسیت پارونکي دي تر هغسې مې ګام اړولی دی او بعضې مسایل دي چې ما نه غوښتل چې څوک رسپابه دي شي، هغه شی مې په نظر کې نیولی دی چې دا یې د چا خوا نه دربره کوي. نو عموما چې په مخه راغلي هغه شیان مې کړي دي. طبیعي ده د ځینو تېرو حالاتو د ثبت یا په اصطلاح باندې د هغوی د ذخیره کولو ارزښت بیا وروسته معلومیږي. اوس په خپله شخصا تاسې چې د دې خاطراتو لیکوال یاست، ارزښت یې په څونه اندازه باندې اوس تاسې په فکر کې یاست چې زموږ دغې ټولنې ته روان وضعیت ته په کتو باندې ډېر ارزښت لري؟
نو دا قضاوت باید خلک او لوستونکي وکړي. زه خو په اصطلاح لیکوال یم، ما خو ولیکله او زما هدف دا و چې ځوان نسل یا نوی نسل د دې څه ګټه واخلي. بالکل. نو هغه قضاوت خو خلکو ته پرېږدي چې خلک څه وایي. اوس چې زه ورته ګورم ما دا فکر نه کوه، حتی ما په خپل فیسبوک پاڼې کې هم د دې اعلان نه دی کړی، اما چې ما وکتل بیخي ډېر خلکو دې اعلانونه وکړل. د هرکلي سره مقصود د کتاب. بالکل. د خاطرې مو څه ډول خوندي کولې په هغه وخت کې؟ مثلا تاسو ویل چې په اوایلو کې زما بیخي داسې مهم څه ته فکر نه و، د مرحوم سلیمي صاحب زه ورته متوجه کړم، بیا تر اوسه پورې مو څه ډول خوندي کولې د خاطرې؟ نو یادښتونه دي، یادښتونه په کتابچه کې لیکل هغه سره بعضې یادښتونه سره ډېری داسې لیکوالانو یا په ځینو کورونو کې ځینې مهم کتابونه کله کله د منځه تللي دي یا مثلا هغه سوځول سوي دي، تاسې د دوی په خوندیتوب کې څومره نسبت نورو شیانو ته ډېره توجه مو؟ نو دا خو اصلا دونه ډېر حجم یې دونه ډېر نه و، صرف یادښتونه ما سره وه. که څومره هغه ضربه موږ هم ولیدله، ما د کندهار مجلو دغه اوله سره چې چاپ سوي دا ټولې کلیکسیون مې درلودې، ټول کلو مونږ هغه په دغه اورېدلو کې راسه ورک شول، تلاشي به راغله، عسکر به راغله، تلاشي ده چې بیا وکتله بد به وویل، موږ مجبور اوسو هغه مو ایسته کړل. دا شیان څه پخوا د کمونیستي حکومت کې دا شیان څه بد وړل کېدل. په دغه کتاب کې تاسو ته په خپله تر ټولو په زړه پورې یو خاطره اوس راته ویلی سي؟ یو خاطره خو چې په فیسبوک کې ډېره مشهوره شوله او ډېر په اصطلاح 1900 یا 1600 لایکه یو ډېر کمنټونه ورته راغله. هغه یو وخت روژه وه، زه د کوره ووتم، زه عموما د کار دفتر په پښو ځم، نو دا چون ګرمي وه نو یو رخشهوان ته مې لاس ورکړی، رخشې ته وختلم، نو دا چې هغه لار خو بنده وه، د شرنو په خوا یې داسې وختلم. نو رخشهوان سره مجلس شروع کړي، ما ورته وویل د رخشه دې خپله ده؟ ده راته ویل ول یا دا د باجا ده، نو ما تا ته څه تېر کړي؟ ول دی وایي ما ته د ورځې 200 افغانۍ راکوه، نور یې ستا دي، هر څه چې پاتېدي هغه یې ستا دي. نو ما تا ته څو پاتېږي؟ ول 1.5 سل راپاتې شي، ګای ما ته 200 پاتې شي. نو ما په دې ستا ګزاره کېږي؟ څو اولاده دي؟ ده راته وویل زما خو 4 اولاده دي او 15 اولاده مې د ورور چې ما نه پاتې شوي دي. نو دلته په دغه وخت کې د سپوږمۍ سالون ته راورسېدو، پر دغه ځای چې هغه په روژ کال چاودنه وسوله، زما ورور شهید سو، 15 اولاد یې زما د غاړې سول. نو ګزاره هم دا رقم ده چې بس د شلومبو د وچ ډوډۍ هم شکره بس یې پیسې رښتیا هم نو چې 4 د اولاد یې او د پایمین نو ولدا رقم دی. نو دا خبره وکړه، مطلب ول ډوډۍ خو لا پار صورت هغه په نس په ماړو سو، اما اوس اختر روان دی روژه ونه و دا کوچنیان خو بشي نه پوهېږي، راته ګاډي وایي ما ته دغه راکړه کالي راکړه، موږ ته کالي راوکړه او همزولان مینې چې هغه کالي کړي یا بوټونه کړي، زه دا اوس ولاکه لرم چې کالي ور وکړم، دغه ته زه ډېر راغلی یم تا به نه څه وسي. که څه هم ده دا توقع زما څه نه درلوده، نه یې زه پېژندم نه ما د په ژوند سره لیدلې وه. اخر پر ما ډېر تاثیر وکړي. بیا چې ورسېدلو صرافي مارکېټ ته زه انتها شولم، نو ما ورته رخشه په څو ده؟ دول په 80,000 په 50,000 په 80,000 داسې پیدا کېږي. نو بیا مې څه پیسې په لاس کې ورکړې، ما دا خپل رخشه یې پرانیسته، هغه د باجا پیسې به هم تا ته پاتې کېږي. نو دی ډېر خوشحاله سو، ډېر اریان سو. اریان چې څه ووایي نو بله ځای ولاړم، بیا هم نو نه دی لیدلی، نه ده زه لیدلی یم نه ما بیا دی لیدلی. دغه خاطرانو کې مشهوره شول زما خاطرات. ډېره مننه. رښتیا ماجي صاحب، بیا دغسې د خیر او ښېګڼې کار چې چا کړی وي روحاً په خپل ارام یو کار وخت دغسې یو خاطره او څه په ذهن کې ورګرځي، تا ته دې خدای تعالی پر دغه کړو ښو اجرونه درکړي، کور دې ودان شه. حاجي صاحب ستاسې دغه خاطراتو کتاب لکه څنګه چې اوس هم د خاطراتو لړۍ مشروع ده، نور هم تاسې لیکئ او ستاسې قلم روان دی، دغه خاطرې به زموږ نوي نسل ته څونه مفیدې واوسېږي او دوی باید په اصطلاح باندې څه رقم استفاده کوي؟ نو طبعا باید مثبت استفاده ځینې وکړي او ما چې د خاطرات لیکلي ټول به په بېطرفانه شکل سره لیکل شوي دي، ځکه زه د ګوند غړی نه یم پاتې شوی چې د ګوند طرفداري پکې وکړم یا مختلف ګوندونه چې موږ لیدلي هغه طرفداري د هېچا نه شوي، څه چې واقعیتونه دي ما په خپلو سترګو لیدلي هغې مې لیکلي دي. نو باید هر څوک چې ولولي باید مثبت استفاده ځینې وکړي. په راتلونکي کې د خپل دغه قلم له طریقه څخه به ټولنې ته نور څه داسې وړاندې کوي او لا اړتیا لیدل کېږي؟ بله وه زما خو په نظر کې دی چې بل ټوک هم دغسې شرط
هغه که سفرنامو تر عنوان لاندې شي سفرنامې مې لیکلي او زه خپله طبعا د خاطرو د بل چا د خاطرو او د سفرنامو ډېر شوقي یم مطالعه کوم نو زه غواړم چې همدغسې بل ټوک هم چاپ شي. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ او دغه ځانګړي وخت مو موږ ته راوبخښئ. ستاسې هم ډېره مننه چې موږ ته راناست او پوښتنه مو وکړه. تشکر ډېر لیدونکو ستاسې څخه هم ډېره زیاته مننه. موږ په کندهار کې د فرهنګپال او ملي تاجر ښاغلي حاجي عبدالزاید څرک صاحب سره د دوی د 100 خاطرو تر عنوان لاندې پر کتاب باندې ځانګړې مرکه درلودل. دغه کتاب به د خیر سره په عامو کتابخانو کې هم پیدا کېږي او تاسې کولی شئ چې په ځانګړې توګه ځوان نسل د حاجي صاحب د کلونو او په ځانګړې توګه د ډېرو پراخو تحولاتو څخه چې دوی یو د قلم په ژبه باندې د خاطرې په شکل باندې په دغه کتاب کې ډېر څه ځای پر ځای کړي دي ورڅخه استفاده وکړئ. دا به زموږ تاسې دپاره ډېر څه وي. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پر پاک الله مو سپارم.